په زابل ولایت کې یو تن کوډګر له اسبابو سره یو ځای لاس په لاس نیول شوی دی. د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اورېدو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یو تن کوډګر د کوډګرۍ د اسبابو سره د کوډو او د غیر شرعي تعویضونو په لیکلو سره لاس په لاس نیولی دی. د دوی په خبره چې یاد کس په سیمه کې د خلکو د دیني احساساتو له ناوړه استفادې، د ناروغۍ له نومه او د ستونزو له عنوانه استفاده کول او د غیر شرعي تعویضونو په جوړولو د مسلمانانو ایمان او عقیده زیانمنول. د دې ریاست ویان مولوي احمد سعید وایي چې د خلکو ترمنځ یې ستونزې راولاړولې چې محتسبینو له څارنې او عملي تعقیب وروسته نیولی دی. زموږ محتسبینو په شاجوی ولسوالۍ کې یو تن کوډګر د کوډګرۍ او د یو شمېر کتابونو سره نیولی ده چې په هغه کې داسې کتابونه ول چې د خلکو ژوند یې نارامه و او یو بل یې خپلمنځي جګړې ته هڅول. د یاد تن د نیولو ترڅنګ محتسبینو د سیمې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړه چې د خرافاتو، رمالۍ، نجوم او جادوګرۍ تر دام لاندې رانشي او د ستونزو په مهال د شریعت مطابق علماو او مشروع لارو ته مراجعه وکړي. نوموړی وایي چې له یاد کوډګر سره ګڼ شمېر د کوډګرۍ لیکنې، نقشې، د خرافاتو او نامفهومه عباراتو لیکنې هم ترلاسه شوي دي.